زلزله څه شی دی، ولې رامنځته کیږي او ولې دومره خطرناکه وي؟ د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې خطرناکه زلزلې کومې وي او څومره انسانان یې وژلي دي؟ همدارنګه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو شدید او خطرناکه زلزلې څو درجې وي؟ څومره افغانان د دغو زلزلو شهیدان ګرځېدلي دي، څومره افغانان دغو زلزلو ښکار ګرځېدلي دي؟ دغه موضوع موږ په دغه ویډیو کې روښانه کوو. تر پایه سره دغه ویډیو وګورئ. موږ او تاسې داسې فکر کوو چې ځمکه له خاورې اوبو څخه جوړه ده، خو داسې نه ده. ځمکه د یوې هګۍ مثال لري، لکه څنګه چې هګۍ لومړی پوښ لري، بیا د هغې څخه وروسته په هغه دننه کې د هګۍ سپین وي او د هګۍ ژیړ وي. نو همدارنګه ځمکه هم دغه ډول ده. ځمکه له درې برخو یا هم له درې طبقاتو څخه جوړه ده، چې لومړۍ برخه یې د ځمکې قشر دی، دویمې منځنۍ برخه ده او درېمې اورینه برخه ده. د ځمکې د خاورې لاندې د ځمکې قشر موجود دی، چې په دغه قشر کې لوی ډبرې او تیږې موجودې دي، چې دغه لویو ډبرو ته د ځمکې پلیټونه ویل کیږي. زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې دغه د ځمکې پلیټونه یا د ځمکې لاندې چې کومې لویې ډبرې تیږې دي، دا چې کله خوځښت وکړي، په خپلو کې سره ټکر وکړي، نو په دغه نتیجه کې زلزله رامنځته کیږي. نو اوس تاسو په ذهن کې دغه پوښتنه راپورته کیږي چې څنګه د ځمکې لاندې چې کومې لویې ډبرې یا پلیټونه موجود دي، دا څنګه خوځښت کوي، دا څنګه حرکت کوي؟ موږ تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې د ځمکې دریمه برخه اورینه برخه ده. اورینه برخه مطلب دا چې د ځمکې په منځنۍ برخه کې یو ډول د اور بال موجود دی، چې مکمل اور دی، د بال په شکل کې دی، چې د دغې د تودوخې درجه د لمر د سطحې سره مساوي ده، یعنی د تودوخې درجه یې ډیره زیاته ده. نو د دغې اور د تودوخې د ډیر فشار له امله دغه لویې ډبرې حرکت کوي، یعنی د ځمکې پلیټونه د اور د زیاتې تودوخې د فشار له امله په حرکت راځي. مثلا ساده مثال به درکړم، که چیرته تاسو په یو دیګ کې اوبه واچوئ او دغه دیګ په اور باندې کیږدئ، نو یو څه وخت وروسته به دغه اوبه په ایشېدو راشي، چې دغه اوبه به بیا حرکت کوي، یعنی ټوپونه به وهي، پوکاړۍ به کوي، یعنی اوبه خوټېږي. دغه اوبه ځکه حرکت کوي، ځکه پوکاړۍ کوي، ځکه په ایشېدو راځي چې د دغې لاندې اور لګېدلی دی او د دغې اور د تودوخې د فشار له امله دغه اوبه خوټېږي. نو همدارنګه د ځمکې په دننه برخه کې چې کوم اور موجود دی، د دغې اور د تودوخې د فشار له امله دغه ډبرې تل په حرکت کې وي. دغه ډبرې درې ډوله حرکت لري. لومړی حرکت له یو بل څخه لرېوالی کوي، دویم حرکت د یو بل ترڅنګ تیریږي، دریم حرکت کله کله پیښیږي کله چې دوه ډبرې د یو بل سره مخامخ کیږي، نو په نتیجه کې دا دواړه سره ټکر کوي. د ټکر په نتیجه کې دغه تیږې د یو بل سره نښلي، خو لا هم د دوی تر شا قوه فشار موجود وي. نو د دغې ډیر فشار له امله دغه تیږې یو بل نشي زغملی، نو په نتیجه کې یو دم یو بل پرېږدي. دغه پرېښودلو په نتیجه کې د یو بل د خوشي کولو په نتیجه کې یو ډول لړزه رامنځته کیږي، چې دغې لړزې ته زلزله ویل کیږي. ستاسو د پوهې لپاره به یو ساده مثال وړاندې کړم. مثلا یو کس دی چې د میز پر سر یې خطکش کیښود او له یوې خوا څخه دغه خطکش دیکه کوي، نو دغه خطکش مخامخ حرکت کوي، خو ناڅاپه بل دویم کس راځي او دغه خطکش له بلې خوا څخه د لومړي کس خواته وردیګه کوي. نو د دغې خطکش د دواړو طرفو ته چې کوم زور او کوم فشار، کومه قوه موجوده ده، نو د دغې فشار او قوې له امله به دغه خطکش پر ځای ودرېږي، ځکه چې دواړو طرفو ته زور او فشار موجود دی. دغه خطکش به د وخت لپاره پر ځای پاتې شي، خو د ډیرې قوې او زور له امله به دغه خطکش نشي کولی چې دغه فشار د ډیر وخت لپاره وزغمي. نو ناڅاپه به دغه خطکش پر منځ مات شي او یو ډول اواز به وکړي. نو دغه ډول د ځمکې لاندې ډبرې پلیټونه هم دي چې د یو بل په پرېښودلو، د یو بل په خوشي کولو سره به یو ډول اواز وکړي او یو ډول لړزه به رامنځته شي، چې دغې لړزې او خوځښت ته زلزله ویل کیږي. اوس راځو بلې پوښتنې ته چې زلزله، لړزونه یا هم خوځښت ولې دومره خطرناکه وي؟ زلزله د څو ثانیو لپاره وي، خو دغه څو ثانیو په ترڅ کې ودانۍ نړوي، لارې، پلونه او د برېښنا سیستم له منځه وړي، اورونه بلیږي، همدارنګه او کله کله په سمندرونو کې د لویو څپو د رامنځته کېدلو سبب هم کیږي. نو له همدغې امله زلزله یوازې ځمکه نه لړزوي، بلکې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي.
که چېرته زلزله د 4 درجو څخه تر 5 درجو پورې وي نو بیا ډیر زیان نه اړوي، خو که چېرته له 6 څخه تر 7 درجو پورې وي نو بیا ډیرو لوی ودانیو ته زیان رسوي او یا هم نړوي او غورځوي. خو که چېرته د زلزلې درجه 8 یا هم له 8 درجو څخه پورته شي نو بیا ډیره لویه تباهي رامنځته کوي، یعنی په سمندرونو کې لوی څپې رامنځته کېږي چې بیا د سمندر دغه لوی څپې په ښارونو ور اوړي او دغه مکمل لوی ښارونه له منځه وړي او په دې کې شته انسانان هم وژل کېږي. په نړۍ کې ډېرې زیاتې خطرناک او ډېرې شدیدې زلزلې رامنځته شوي چې د دوی څخه یوه زلزلې په 1980 کې چې د چلی زلزلې په نامه یادېده چې 9.5 درجې وه چې د نړۍ تر ټولو خطرناکه زلزله دغه زلزله ګڼل شوې ده. دویمه خطرناکه زلزلې په 2004 کال کې چې د اندونیزیا په هیواد کې رامنځته شوې وه چې دغه زلزلې درجه 9.1 وه چې دغه زلزلې په نتیجه کې په سمندرونو کې لوی څپې رامنځته شوې او دغه لویو څپو تقریبا 2,10,000 کسان له منځه یوړل او وژل. دریمه زلزلې په 2011 کال کې په جاپان هیواد کې وه چې دغه زلزله 9 درجې وه چې په دې کې هم د سمندر لویو څپو انسانان او ښارونه له منځه یوړل. څلورمه لویه زلزلې په 2005 کال کې د پاکستان په کشمیر کې وه چې دغه زلزله 7.8 درجې وه چې دغه زلزلې نږدې تقریبا 80,000 کسان وژل. همدارنګه د افغانستان په تاریخ کې هم ډېرې لوی او شدیدې زلزلې ثبت شوي دي چې یوه زلزله د دوی څخه په 1993 میلادي کال کې د تخار په ولایت کې رامنځته شوه چې شاوخوا 10,000 کسان یې ووژل. همدارنګه بله زلزله چې په 2022 کال کې د پکتیکا په ولایت کې رامنځته شوې وه چې درجه یې 5.9 وه چې د دې له امله هم زرګونه شهیدان موږ ورکړل. خو له ډېره بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې یو ځل بیا تېره شپه چې د 2025 د اګست پر 11 باندې د کونړ، لغمان او د ننګرهار په ولایتونو کې یوه شدیده او ډېره وحشتناکه زلزله وشوله چې د راپورونو پر اساس دغې زلزلې درجه 6 وه چې په ننګرهار کې او کونړ، لغمان کې ډېر مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو پر اساس په ننګرهار کې 15 شهیدان لرو. همدارنګه په کونړ ولایت کې 812 شهیدان موږ په دغه زلزله کې ورکړي دي او همدارنګه 2500 ټپیان لرو. او د خلکو په وینا ویل کېږي چې لا تر اوسه هم زیاتره وګړي تر خاورو لاندې دي چې دغه شمیر لا تر اوسه نه دی معلوم شوی. په دغه زلزله کې د الله تعالی څخه ټپیانو ته روغ صحت، شهیدانو ته جنت الفردوس او کورنۍ ته صبر جمیل غواړو په هیله د آباد او سوکاله افغانستان. ما ته وایه خورزیزار سره یم که ما ته وایه ما ته وایه څه شی په کار دی، څه شی کور کې نشته، مو ته وایه چې درته راوړم. زه پلار غواړم ماله دعا پرې نه دی چې ورکه به شمه پلاره. مې مور وه او 4 مې ورونه، 3 مې ورونه او 1 مې خور وه. هغه د شپې زلزله کې مړه شول. 12 بجې وه چې زلزله وشوه. پلار مې زخمي دی او مور مې زخمي.